حس میونه لید نفرت نه بغیر، حس میونه لید نفرت نه بغیر، ژوندون می تیر شو محبت نه بغیر. هغې ویل په ما چې څوک مین وي، هغې ویل په ما چې څوک مین وي، په بم دې والوزي حسرت نه بغیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو کوربه ستاسو ملګری انضمام خان د یوې نوې مرکې سره راغلي د پېښور ضلعې اخیري کلی بوډنی صاحب کلي ته د حضرت علي حسرت صاحب لا چونکې زموږ دا دویم ځل دی د دوی سره زموږ دا دویمه مرکه را جوړه ده، نو ډېره مننه یې کومه په نننۍ خپرونه کې راسره حضرت علي حسرت صاحب ناست دی، نو ډېر وخت مو نه اخلم، راځئ چې په شریکه ورته په پروګرام کې هرکلی ووایو. حضرت علي حسرت صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انضمام ورو ډېره مننه کوم چې خپل دا دویم کړاو مو کو او زموږ تر څنګه پورې راغی، نو یو جهان مننه مو کوم. ستاسو هم ډېره زیاته مننه کومه چې دومره مصروفه ژوند نه موږ له هم وخت راوویستو، نو ډېره زیاته مننه. په پروګرام کې به درنه پوښتنې هم کوو، ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو. یقینا مینوالو به ستاسو پیژنګلي هغه خو تاسو نه موږ الریډي کړې وه، نو بلکل په پروګرام کې به درنه زیات تر کلامونه اورو. نو ټول نه لومبی خو راسره حضرت علي حسرت صاحب خپل څه شعرونه یې غزل یا راسره شریک کړئ، نو ډېره بخیر. په کم کور کې کشران چې مشران وي، په کم کور کې په کم کور کې کشران چې مشران وي، نو په هغه کور کې ټول کارونه وران وي، نافرمان وي یا بې خود وي یا بې صبره یا د خپلو مشرانو ازاریان وي. غزل دی چې لاړو مرور رانه نو بیا څه له راځي، چې لاړو مرور رانه نو بیا څه له راځي، د شپې مې په خوبونو کې اشنا څه له راځي. دروغ چې کلي وران کې نو رښتیا ورپسې راشي، دروغ چې کلي وران کې نو رښتیا ورپسې راشي، دروغ چې کلي وران کې نو رښتیا څه له راځي. دروغ چې کلي وران کې نو رښتیا ورپسې راشي، دروغ چې کلي وران کې نو رښتیا څه له راځي. د دوی ورته حاجت نشته، د دوی خو په کار نه ده، د دوی ورته حاجت نشته، د دوی خو په کار نه ده، خو بیا هم د ړندو چمترڼا څه له راځي. مننه. په ژوند یې ورته سترګې وي، په ژوند ورله څوک نه و، په ژوند یې ورته سترګې وي، په ژوند ورله څوک نه و، د مرګ نه پسې قبر له دنیا څه له راځي. مننه. په ژوند یې ورته سترګې وي، په ژوند ورله څوک نه و، د مرګ نه پسې قبر له دنیا څه له راځي. زما خو نن پکارو زما نن ورته حاجتو، زما خو نن پکارو زما نن ورته حاجتو، سبا دې اډورانې شي سبا څه له راځي. مننه. زما خو نن پکارو زما نن ورته حاجتو، سبا دې اډورانې شي سبا څه له راځي. په ما به یې اثر کېږي چې زه یې لیونی یمه، په ما به یې اثر کېږي چې زه یې لیونی یمه، حسرته نو پیریان ورته پتا څه له راځي. ډېر ښکلی، ډېر اعلی. یقینا ډېر خوندور شعرونه خوند به مو ترې اخیستی. حضرت علي حسرت صاحب امید دی چې تاسو سره به نظمونه هم وي، نو بلکل خپل یو نظم به راسره هم شریکوئ، نو بلکل ارشاد. د نظم عنوان دی لاوارثه خار. ای د بمونو په لږو کې ورکه، زمان یزمینه لاوارثه خاره، پتا کې څرنګه کانې ونه شوې. د خپل وجود داسې حصه وښایه چې د هغې خوره د بم له وجې پاس په هوا کې الوتلې نه وي. داسې اندام دی چېرته شته دی که نه چې بدمنۍ په خپل تېره تبرونو چېرته کپیا کپیا غورځولې نه وي. ستا په دې تر مې وجود په دې جهان کې چاته ودرېږمه چې ستا د حال ورته فریاد وکړمه، په تا ماتم دپاره یې څوک نشته. نه داسې نه ده چې زه ویرېدم له دې خړسرو بې ضمیرو خلکو، څوک چې پتا کې دا بارود خوروي، خو زه فساد پیدا کول نه غواړم، امن پسند یم، زه امن غواړم. ستا په سینه کې شاعران پیدا دي، هغوی ته هم په سترګو چتې ناستي، ورته چې ګورم غرضي کاڼه دي، د بم درزا د خلکو چغې نه اوري، خو چې قلم واخلي ملا سپکوي. دلته کې ستا د تپوس هېڅ څوک نشته، الله دې ستا په حالت رحم وکړي. کله چې ستا حال ته مې فکر یوسي، دا ټپیزه سم د خولې له راشي، ستا دشمنان دې خدای تباه کي، دا ظالمان دې خدای تباه کي، هغه کسان دې خدای تباه کي. پېښور ښاره چې بارود درته راوړینه، پېښور ښاره چې بارود درته راوړینه.
ډېر ښکلی ډېر اعلی یقینا له حقیقت نه ډک ډېر حقیقت پکې ښکارېدو دغه نظم کې حضرت علي حضرت صاحب پوښتنې به درنه هم کوو نو د خپل ژوند نه څومره مطمئن یې د خپل ژوند نه خو الحمدلله بلکل 100% مطمئن یم په لاس خو برابر یم او صحت باندې برابر یم رزق خدای ښه په مړه را رسوي نو بلکل مطمئن یم د ژوند نه ډېره ښه ده الله هم دغه رنګ ژوندي لره حضرت علي حضرت صاحب په پروګرام کې به د مینوالو هم دغه تمه وي چې نور کلامونه به دې هم ریکارډ کوي نو بلکل خپل غزلې را سره نورې هم شریک لاړه د عقل له کعبې نه مې لمبه ووته لاړه د عقل له کعبې نه مې لمبه ووته ستا یو خبره وه زما پې جنازه ووته واه ډېر ښکلي هرې فرقې نه مې انکار وکړو چې نه یې منم په دې کافر شومه په ما پسې فتوه ووته ډېر ښکلي هرې فرقې نه مې انکار وکړو چې نه یې منم په دې کافر شومه په ما پسې فتوه ووته په دې حالاتو کې د ژوند په دار ختلی ګڼه د دې حالاتو نه هم دغه نتیجه ووته ډېر ښکلي په دې حالاتو کې د ژوند په دار ختلی ګڼه د دې حالاتو نه هم دغه نتیجه ووته ما چې غذا کړله په کوم ځای د مسجد دپاره هلته زما د لاسه لویه میخانه ووته ډېر ښکلي ډېر اعلی ما چې غذا کړله په کوم ځای د مسجد دپاره هلته زما د لاسه لویه میخانه ووته بس پېښور په سرو لمبو کې نور لیدلی نشم بس پېښور په سرو لمبو کې نور لیدلی نشم ما کې برداشت نشته زما نه حوصله ووته ډېر ښکلي چا راته وویلې د زړه کور دې په چا ودان دی چا راته وویلې د زړه کور دې په چا ودان دی څه بې اختیاره مې د خولې نه ستا نامه ووته ډېر ښکلي ډېر اعلی دغه قصور د زمانې او که زمونږ خپل دی دغه قصور د زمانې او که زمونږ خپل دی حسرته دغه سوچ کې پروت ومه چې شپه ووته ډېر ښکلی ډېر اعلی حضرت علي حضرت صاحب په پروګرام کې مینوالو له څه پیغام ورکول غواړئ نو بلکل پیغام خو به دغه یو پیغام دی چې تل په خپله کړئ خدمت د مور او پلار چې تار نه کړي عزت د مور او پلار عبادت او په تسبو چرته موندې شي خپونه لاندې دی جنت د مور او پلار ډېر ښکلی یقینا دغه شعرونو کې ډېر ښه پیغام و حضرت علي حضرت صاحب پروګرام اخیره کې به د یو غزل غوښتنه بله هم وکړم نو ډېره زیاته مننه به مو کومه چې خپل یو غزل لا سره بل هم شریک کړئ ستا نیمګړی محبت ماله پوره و ستا نیمګړی محبت ماله پوره و محبتو که عادت ماله پوره و اوس دې نه راځي قاتل حاجت یې نشته اوس دې نه راځي قاتل حاجت یې نشته ستا رقیب ته اشارت ماله پوره و ډېر ښکلی اوس دې نه راځي قاتل حاجت یې نشته ستا رقیب ته اشارت ماله پوره و چې په تخت د تقدیر ستا د نوم الفاظ وې چې په تخت د تقدیر ستا د نوم الفاظ وې دغه لیک هم د قدرت ماله پوره و ډېر ښکلی مننه ستا د مینې لاسنیوه د خوب لیدو ستا د مینې لاسنیوه د خوب لیدو دا په خوب کې بادشاهت ماله پوره و ډېر ښکلی ډېر ویل یې ما ته یې باقي خبرې وکړه دا غزل هم د حسرت ماله پوره و ډېر ښکلی ډېر اعلی حضرت علي حضرت صاحب په پروګرام کې د ناستي کولو یو دنیا مننه یقینا مینوالو دغه شعرونه به مو خوښ شوي وي خوند به مو ترې اخیستی وي زموږ د دغه پیج زموږ دغه چینل هم سبسکرایب کوئ ملګرو سره دغه ویډیو شیر کوئ خپل رور انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت تل بیا لا پامان